ستا په دې نوي انځور څه مقدمه ولیکم یا سره ستا په دې نوي انځور څه مقدمه ولیکم دې کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي دغه اوتر اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیوه چېرته د غره په سر وشی ماتوي په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غزولې د انغري په خوا کې ناست دی او الوګان وریتوي مخې دی تور د تبخي په تور دی پوزه پاکوي د 21مې صدۍ جنګ ته جوړی ځان تیاروي خدای د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه دی دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی دی لا خبر د نوي دور د انسان نه دی دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دی په دې انځور کې یو بابا جوړی مانځله روان ځان پسې خپې راکاږي لاس کې مسله نیولې یو دوو کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري د یو کس مخ باندې څه توره سپینه ږیره هم ده داستار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولي خو دې بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري ټوپی په سر تسبیح په لاس کې پتون کړی ښکاري په دې انځور کې د یو ور مخې ته ټراټ ځوړندی یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تر ښکاري خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یاري په دغه نوي پرمختګ کې د تیارۍ د یاري په دې انځور کې د یو شاتو موچی ساه ورکوي یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي اسمان ته سترګې غړی سترګو کې یو سوال لري چې به مګسو ته ګبین څه بیا سرې پاتې شي په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده په منظره کې یو کشتی د سوړه سوړه ښکاري خاص په بطان کې یو جاله د وینو لیدی شي خو بل طرف وګورئ چې سر لاندې سپلی پرتې دي او مانکې په خپل سیري څادر باندې اوده پروت دی او سپینې شګې یې ویښتو کې زرورکې ښکاري په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی مخ دې اړولی دی او خوله دې په بنګړو پرته ده نری خوله دې د وحشت په اننګو پرته ده یوه شلېدلې لوپټه دې په اوږو پرته ده په دې انځور کې دا منظر چرته کې ستړی نشي په دې انځور کې دا د شاتو موچی مړی نشي په دې انځور کې دا کشتیا چرته سیلاب یو نشي په دې انځور کې د بوډا څوک مسله وانخلي په دې انځور کې د بابا څوک مسله وانخلي په دې انځور کې د بوډۍ بچي تیاره ونه خوري په دې انځور کې د غوږی ماشوم مور پکار دی محبوبه په دې انځور کې انغري کې لږ شان غور پکار دی بس سره دغه انځور لږ شان بدلول پکار دي چېرته په نوي انځورګري جوړول پکار دي